څلورم اصل چې نن زما او ستاسې کوتاهي پکښې ده هغه ناشکري ده. ناشکري ده. ابو ذر غفاري صاحب فرمایي امرني خلیلي بسبع، د رسول الله نه یادوي ډول زما خواږه دوست ما ته دا ویلي دي، زما خواږه دوست ما ته دا ویلي دي. ابو ذر غفاري صاحب غریب صحابي و، فقیر صحابي و، داسې یو درویش مزاج او فقیر مزاج صحابي و. په صحابه کرامو کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې به لښته ورڅخه وه او صحابه ورته به راتله، یو صحابي به یې په لښته وایي چې دا څه کوي، دا څنګه زندګي ده. د رسول الله په وخت کې داسې زندګي و. د ابو ذر غفاري مذهب دا و که چا د ماښام ډوډۍ درلوده د سبا غرمې دپاره نفقه جمع کول حرام. د هغه توکل دونه و. خلکو امیر المؤمنین ته شکایت وکړي چې موږ ته یې ښه سړي څه په عذاب سولو. امیر المؤمنین ته یې راویستي چې حضرت ستا مزاج چې دی ستا د یو حال دی، ستا د یو رنګ دی، ته مغلوبه یې لحاظه ته به د مدینې څه اوسې سارات ته به ولاړ سې. نبي کریم علیه السلام په هغه وخت کې ورته فرمایلي و چې ابو ذر غفاري یو وخت به پر دا تاسې راځي چې ته به د مدینې څه ځې، هلته به په سارا کې ژوند کوې. سارا ته ووتې، کوچنکه کېږدۍ ځان ته ودرول، په هغه کېږدۍ کې وفات سو. عبدالله ابن مسعود صاحب د سفر سره یې خوا څخه راتلی، هغه باندې راله، هغوی غسل کوي، هغوی کفن کوي، هغوی شق کې د جنازې لمونځ یې ورکوي. نو امرني خلیلي بسبع خبرې مې تر ناشکرۍ پورې درته کول. زما دوست پر ما ګران نبی کریم علیه السلام ما ته د اووه شیانو نصیحت کړی دی. یو نصیحت دا دی وان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي. د ناشکرۍ یو عامل دا دی چې موږ تر ځان لوړو خلکو ته ګورو. که دنیا ده، که دولت دی، که پیسې دي، که بلډینګ دی، که سرای دی، که جایداد دی، که حسن دی، که زیبایش دی، که اسایش دی، په دې ټولو کې تر ځان وړو خلکو ته ګورو. ابو ذر غفاري صاحب فرمایي چې ما ته رسول الله فرمایل چې داسې به نه کوې. د دنیا په معامله کې به تر ځان ښه سړي ته ګورې. د دنیا په معامله کې چې چا تر ځان ښه سړي ته کتل، کوم نعمت چې الله د تور کړی دی دی د هغه نعمت ناشکري نه کوي. وقلیل من عبادي الشکور. الله عز وجل فرمایي په دنیا کې زما شکرګزار بندگان لږ دي، اکثره چې هغه ناشکره دي. شکرګزار بندگان او شکر ښونکي بندگان مې لږ دي. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لي ولوالديك. لقمان حکیم صاحب ته موږ وحی ورلېږلي وي، یوه خبره مو دا ورته کړې وه، الله ورته وفرمیل چې زما شکر ادا که ولوالدیک، او د خپل مور و پلار شکر ادا که. ښځې مو راواخله د مړو ناشکره دي، اولادونه دي د مور پلار قدر نه کوي، کشران وروڼه دي د مشر په کول نه کوي. ناشکري چی ته وایي؟ یو چاته چې الله صحت ورکړي، کور یې ورکړي، اولاد یې ورکړي، روزي ورکړي، دی غواړي چې شي. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه ناست دی، یو کس راځي د فقر شکایت کوي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص ورته وفرمیل چې ته چې شی لرې، کور لرې، هغه ور وکړې، ور ښځه لرې، ور وکړې، فانت غني. ته چې شکایت کوې چې کور الله درکړی دی د اوسېدلو، او ښځه لري، او دغون در لري چې ماښام یې وخوري، خو نو ته غني یې. یو بل چاته ول ته چې شی لري، ول کور لري، ول وکې، ول ښځه لري، ول وکې، ول یو خادم لري چې دا ستا د کور خدمت کوي، ول وکې، ول فانت ملک من الملوک. بیا خو نو ته پاچا یې. دا خو د پاچا زندګي دی. سړی ښځه هم ولري، کور هم ولري، اولاد هم ولري، او دغون در شی ولري چې ماښام یې کور ته راوړي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص فرمایي دا سړی پاچا دی. نو د الله ناشکري کول دغه حال ته موږ رسولي. د الله نعمتونه راکړي په قدر یې نه خبر. ناشکري ډېر غټ وبال دی. چا چې ناشکري کړې ده الله عز وجل هغه قومونه خراب کړي دي. الله عز وجل ناشکر انسانان نه خوښوي. ان الانسان لربه لکنود. انسان خو د رب ناشکر دی. الله وایي زه ناشکر کسان نه خوښوم. الله عز وجل شاکر ذات دی. شاکر معنا شکرګزاره، شاکر معنا قدردانه بندگان د الله خوښ دي. ترجمان السنه یو کتاب دی، بدر علم میرټی رحمت الله علیه په دې کتاب کې احادیث جمع کړي دي. په دې کتاب کې یو حکایت د حدیث راخیستی دی. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په بني اسرائیلو کې 3 کسان وه، یو په سر باندې پک و، بل په رنګ باندې پیس و، او بل په سترګو باندې ړوند و. یو شخص راځي اول وار دغه پیس کس ته درېږي چې څنګه د ژوند د زندګي دې څنګه ده، وایي هغه د مخ شکایت ورته وکړي چې د رنګ څه مې خلک نفرت کوي، په مجلس کې چې ناست یم خلکو سره پریشان یم، خلک زما ته نږدېکت نه خوښوي، بدن و رنګ مې ټوله پیس دی. هغه ویل ژوند د زندګي کاروبار څنګه دی؟ نو کاروبار مې چیر دی، هېڅ شی نه لرم، درې بدر ژوند مې دی. وایي دغه کس دعا ورته وکړئ، لاس یې پر اتیر کې پر مخ باندې، په اصطلاح پر پوست باندې، چې زه الله عز وجل دې تا ته ښایسته پوست در نصیب کړي، او دغه رقم الله عز وجل دې تا ته ښه روزي درکړي. وایي الله عز وجل اوښ ورکوي، د دې اوښ څخه سلسله غټه شول، په ګلو شان یې پیدا کړي. حدیث شریف مختصر دی. پر پک باندې راغی، ول زندګي څنګه ده؟
هغه زندگی دار چې په مجلس کې خلک ټوکې را باندې کوي پوسخند را باندې پک دی او پلانکی دی او پلانکی دی زورېږم دغه زندگی ده ول کاروبار دې څنګه دی ولې چي نسته درې بدر فقر او غربت دی وای د پر سر هم لاس را تیر کې دعا ورته وکړه چې الله عز وجل دې تاسو د سر ښایسته ویښت در نصیب کړي او الله عز وجل وای غوا ورکړل هغه دا غوا ولاړ په ګلو ګلو غوا وسولې پرډاند سړي باندې راغلی ټول زندگی څنګه ده هغه زندگی دغه چې سترګې الله را ساخیستې دي خلک د مور خبرې کوي څوک د پلار خبرې کوي څوک د ورونو خبرې کوي زه نه مور پیژنم نه پلار نه ورونه چې پیدا سوی په سترګو ماشې نه دي لیدلې خوړونکي هم دغه زندگی ده والمال چې لري ول شی نشته فقر غربت ژوند دی وای د پر سترګو هم لاس را تیر کې دعا ورته وکړي چې الله عز وجل دې تاسو ښه سترګې در نصیب کړي الله عز وجل بنا کوي دغه بزوسي وای په سونو په زرګونو ګلي جوړې سول دا خلاصه درته وای وقت زمان دی تیریږي انسان اول ته نه ګوري اخر ته ګوري حکیم علومت صاحب فرمای انسان عبد الحال دی انسان د حال زوی دی څنګه چې وسیه سابقه در سي رسي څو عمر بعد یو سړی دی راغی اول ور پر پیس سړی باندې پیرس پیس وکړو خانې دو بلډینګان دیو رمی دیو گلی دیو کسی دی هغه ته چې ډیر در بدر یم مسکین یم غریب یم شي نه لرم تا ته الله هر څه درکړي دی نو که زما سره یو څه کومک وکړې او خپل هغه حالت در په یاد کې لږ پخوا چې وي نو بیا به دې پر ما باندې رحم راسي وایي څنګه چې دا خبره ورته وکړه سړي ته درد ورغی دا ته څه پرتې وایه زما کوم حالت و دا پیسې خو اوس زه نه لرم دا خو زه د پشته و د نیکه و د پلاره سره لرم ته ځه ورک شه بیا دې ونیمې نو زما د مخ په چپ شه خشک او درد او قهر یې ورته وکړي ول دې ول ښه دا دې راکړي ول وکړې ول ځه بیا دې خدای هغه حالت ته بوځه لکه پخوا چې وي الله عز وجل ځای پر ځای باندې پیس کړي دا حدیث شریف دی دا یو قصه نه دی چې اوس ما یو خوا درته کړې مشکات شریف د حدیثو کې دا په ټوله دا راخیستې دي سړی ورته وکړي چې پر کوم حالت باندې وي الله دې هغه سي که ځای پر ځای سړی پیس شو راغی و پک ته ودرېدی چې زه یم مسکین یم یو دربدر یم یو غریب سړی یم زما سره یو څه کومک وکړه بیخي هېڅ شی نسته راسره او خپل هغه حالت تر په یاد کړي چې یو وخت داسې دربدر وي او پر سر دې ویښته هم نه درلوده دا خبره چې ورته وکړه دا پیغور سړي ته درد ورغی چې دا ته څه پرتې وایه ما ته دا مال الله عز وجل د پلارو د نیکه سره کړی دي دا زه چې نه اوس مسکین یم دې وخت دا شي بل څوک به دې لیدلی بل ځای ولاړ شه ول خبره د هغسې ول وکړې ول زه تا دې الله پاک پر هغه حالت باندې لکه پخوا چې وي دا سړی وایي الله عز وجل ځای پر ځای باندې پک کړي راغی هغه شخص ته چې وړوندو الله عز وجل بنا کړی و هغه ته چې دی بدار یم مسکین یم خاک په سر یم یو کومک را سره وکړه لاره ډېره راته پاته په سفر راوتلی یم او هغه حالت ته په یاد کړي چې وخت په سترګو باندې ړوند وي او بیا چا دعا درته وکړه الله عز وجل بنا کړلې او دا دنیا او دولت یې درکوي وایي هغه ورته چې وکړي ښه راته وایه زه د هغسې وم یو وخت الله عز وجل زه ړوند کړی وم بیا د یو چا په دعا سره زه الله عز وجل بنا کړم دغه میږي دي دغه بزې دي په هغه پلانکي ځنګله کې دي څونه ستا به سیږي خپل د حاجت دپاره یې واخه مشکل نشته وایي ده ورته وویل چې بس ستا میږي دي الله پاک تا ته مبارک کړي زه فرشته یم زه ملایکه یم الله عز وجل راستولی یم اول وار مې هم د درو سره امتحان وکړي اوس مې هم د درو سره امتحان وکړي پک ناکامه سو د پیس په مرض اخته ناکامه سو لیکن ته کامیابه سولې الله عز وجل داسې کسان خوښوي ناشکري دغه انجام دی زموږ خلک عجیبه خلک دي 2 روپۍ پیدا کړي یو سرای پیدا کړي یو څه زندګي خوږه سول اسمان ته ګوري محمود غزنوي یو مریی درلودي مریی د ایاز په نامه باندې دی پنځ کتاب تاسو ګوري محمود نامه ټوله جوړه پر دغه ایاز محمود غزنوي باندې ده خو دې مریی ته محمود غزنوي داسې قدر ورکوي دومره اعتبار یې ورکوي چې د ده وزیران د ده مشران د ده مقربین انسانان چې هغوی ټولو بغض ورسره شروع کړي بغض ورسره شروع کړي مریی دی پرنګ باندې تک تور دی او شي هم نه دی او پاچا ته دونه مقبول دی هېڅ لارې نه ورته جوړېدل اسرائیل یو معمولی شی چې به پیدا کې شکایت به محمود غزنوي ته د ایاز شکایت راغی چې ایاز د پاچا د خزانې څخه غلا کړې ده او ایاز یو المارۍ لري او دغه شی په هغه المارۍ کې پټ کړی وي نو والله وړي چې غمیان بې غلا کړي نغدي بې غلا کړي پیسې بې غلا کړي هېڅ بې غلا کړي ځکه موږ هر سهار ایاز وینو چې سهار ځي المارۍ خلاصوي په المارۍ کې ګوري بېرته کلپي د دې معنا دا ده چې پیسې و شی مې وړي دي د ګوري دلته یو مشکل شته سړی به یو سار کتلی بل سار به کتلی دا روز دلدلې المارۍ خلاصه وګوره نو پاچا راوغوښتې ایاز ته ول چې ایاز المارۍ لري ول وکړه ول هر سهار ورځي ول وکړي ول ګورې بېرته کلپۍ ول وکړي ول کلي راکړه کلي ځینې واخیستل چا چې پر ده د غلا تهمه هغوی ته ورکړي چې ورسي المارۍ خلاصه کړي د ایاز څه چې په المارۍ کې وه ټول راوړي ما ته حاضر کړي سړی ولاړې د اخوا چې راوړه 3 شانې راوړه یوه جوړه چپلکې وې چمپل چې پینې ورته لګېدلې وې یوه کورتۍ وه چې پینې ورته لګېدلې وې یو پټوی راوی چې څیرې څیرې و محمود غزنوي ورته وویل ظالمه دا ته څه کوې
دا شام خو قابل د دغه دي چې وغورځول شاهي دربار د محمود غزنوي پاچي چې پر هندوستان باندې امر چلی دي پاچیانې خو هغه نو مقبول پاچا تا ته څه کوي دا چیش دی نو دا د چیش دپاره دا خو د دغه واړه نه دي چې هر سهار ورځي الماري خلاصوي او بیا راځي ګورې په دې کې دی چی شي ایاز ورته وفرمیل چې حضرت بل خبره ده زه چې ستا دربار ته رالم او دلته مقرب جوړ شولم او ستا خاص مشیر یم دا زما نفس روزانه راته غټېږي چې دا وګوره ایاز دا اوس څنګه ځای دی د محمود غزنوي مشاور نو زه روزانه د الماري خلاصوم دغه چپلکې ګورم دا کرتۍ ګورم دا پټو ګورم ځان ته وایم چې ای ایازه پام کوه چې غرور ونه کړې ته چې اول ورځ د محمود غزنوي دربار ته رالې دغه څیرې چمپل دې په پښه وه او دا څیرې کرتۍ دې اغوستې وه او دغه پینو والا پټو دې پر ځان اچولي وو پام کوه چې غرور ونه کړې اوس هم هغه ایاز یې دا یو نعمت دی دا یو فضل دی چې الله در باندې کړی دغه زموږ ډالت دی سابقه مو یې هغه مو یې نو دا هماغه څه دي ناشکري هغه څه ده ناشکري ډېره بده بلا ده یقینا کومو کسانو چې ناشکري کړې ده الله عز وجل ځینې اخیستې دي هغه څه ښځه ده د خاوند ناشکري کوي لیکن کله چې خاوند مړ سي هغه ښځه د بغاري وي نو ولې چې غاړې ولې بغاري وایي خو څه جنګونه څه هغه شکایتونه ولې بغاري وایي یا زما خاوند دی ما ته خو تر هر څه راتېر دی نو د خاوند په ژوند کې ولې ناشکري کوئ ښځه چې وفات شي هغه خاوند چې جنجالونه یې کول خبرې طلاق ته نږدې سوي هغه خاوند پسې جاړي نو ولې پسې جاړي ته خو ځینې په عذاب یې نو نه زما ښځه ده زما ناموس دی زما پر نامه باندې هر څه یې ما ته سپارلي